مولا خبرې تاسو واورئ، دا قضاوت وکئ او زه به هم خپل نظر ورکړم. خو هیله کوم چې ویډیو د سره دومره شیر کړئ تر څو د ټولو افغانانو لرو بر پښتنو ته ورسیږي چې حقیقتونه څه دي. مننه کوم. کور مو ودان. دا خبره وکړم چې که په کابل کې او په جلال آباد کې او کندهار کې او په هرات کې د ما دشمن هندوکې نیولی وي نو د افغانستان سره زموږ حالات او بارډر هغې پورې نشي ټیک کېدی. اول به دی د دغه هندو سره تعلقات ختموي. اس موقع پہ ہندوستان سے اور دنیا بھر سے گرو نانک کے لیم لیوا پیروکار عقیدت مند تشریف لائے ہیں. ان تمام یاتریوں کو، جتوں کو اور سنگتوں کو میں پاکستان اور بطور خاص کرتارپور کی آپ کی اس مقدس دھرتی پہ خوش آمدید کہتا ہوں. میں بیا هم ستړي مشئ دوستانو، لکه څنګه چې تاسو د دغه پنجابي مولا، دغه پنجابي الاصله مولا خبرې تاسو واورېدې. بیا موږ ته خلک وایي چې تاسو د پنجاب د ملایانو پسې خبرې کوئ. بیا موږ نه خلک ګیلې کوي، د موږ خپل افغانان بیا موږ نه ګیلې کوي چې تاسو د پنجابي ملایانو پسې ولې خبرې کوئ. نو زه نن څنګه خبرې ورپسې ونه کړم؟ زه څنګه په ده باندې لعنت ونه وایم؟ زه څنګه ونه وایم چې دا شیطان دی، دا ملا نه دی، دا شیطان دی، دا لعین دی، د دوی په اسلام کې شک دی. زه څنګه بیا ونه وایم چې همدغه شیطاني ملایان، همدغه د پنجاب کاسه څټي او همدغه تالي څټي او چپړه خواره، همدوی د لاسه دا پښتون قوم، دا افغان قوم در په در او خوارې په سر دی. د همدوی په دې دروغو فتواګانو، په دې دروغو لیکنو، په دې دروغو ویناګانو، په دې دروغو خپرونو باندې دا قوم په لر او بر کې تباه شوی دی. دا قوم غرق شوی، دا قوم مړ شوی، دا قوم وژل شوی او لا هم مړ کېږي او لا هم وژل کېږي او تر هغو پورې به دا وژل کېږي چې تر څو دغه شیطانان، دغه د یهودیانو د مسلمانانو په جامه کې دغه اسرائیل دوی دا ختم نشي. ګورئ تاسو وګورئ، هلته وایي چې د افغانستان سره د موږ هیڅ تعلقات نشي جوړېدی ځکه هندوستان په افغانستان کې دی. هلته بیا همدغه سیکانو همدغه هندوستان ته موست ولکم وایي، غازي ته مقدس خاوره وایي. په دنیا کې یوه مقدسه خاوره ده چې د خدای په قرآن عظیم الشان کې د هغې نه یادونه شوې ده، هغه مکه معظمه ده. ته څنګه کولی شې کرتافور ته هغې ته مقدس ځای ووایې؟ ځکه ته ورته مقدس وایې چې په دې کې تاسو لعنتیانو ګټې دي، په دې کې د پنجاب د مرتد ادارې ګټې دي، په دې کې د پنجابستان ګټې دي. دلته د پښتون افغان ګټه نشته دی، دلته د افغان غم پکې نشته دی. لعنت دی په تاسو باندې، تاسو په دې فکر د لعنت دي، تاسو په دې وجود د لعنت دي. والله العزیز د دې قوم سره به مخ کېږئ، د دې لر او بر د افغان قوم د دې بوکسانو سره به یو ورځ مخ کېږئ. په تاسو لعنتیانو خدای هم لعنت وایي، په تاسو رسول هم لعنت وایي، په تاسو انسانیت هم لعنت وایي. لعنتیانو مرګ مو قبول شه، مرګ د تاسو مېلمه شي. نور مو په خدای سپارم، ویډیو در سره شیر کړئ تر څو دغه ګلخان مولا دغه خبیث ته ور ورسېږي. ای خبیثه، ای لعنتي.